د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم. وخت بخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هر نوې ویډیو څخه خبر شئ. پرون د هند او پاکستان لوبه وه چې دا ډیره په زړه پورې او جالبه لوبه وشوله، خو پاکستانیان یې ډیر سخت مات کړل. څنګه چې تاسو په جریان کې زمونږ لوبه له ساوت افریقا سره وه، نو پاکستاني رسنیو زمونږ په لوبډلې او په لوبغاړو باندې ریشخند او ملنډې وهلې، نو پرون دوی هم خدای وشرمول. ملګرو راځئ چې د پرون په لوبې هکلې لږ معلومات درکړم. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د یکشنبې پر ورځ هند پاکستان ته په 9 منډې ماته ورکړه. پاکستان پچه وګټله او هند ته د منډو بلنه ورکړه. هند په 50 اورونو کې په 15 وکټو 346 منډې وکړې. د باران له کبله هدف 302 وټاکل شو، خو پاکستان یوازې 212 منډې وکړای شوې. د هند په پاڼۍ کې د روهیت شرما 140 او د کپټان ویرات کوهلي 78 چټکې منډې پکې شاملې وې. دواړو اوپنرانو یې هم د 116 منډو ملګرتیا وکړله. راهل په 24 اور کې په 50 منډو وسوځېدو، خو ملګری روهیت شرما پر وکټه پاتې شو او خپله سلیزه یې پوره کړه. د روهیت او کپټان ویرات کوهلي ترمنځ هم د 98 منډو ملګرتیا وشوه، خو روهیت بالاخره په 14 اور کې په 140 منډو وسوځېد. ورپسې کپټان ویرات کوهلي هم په چټکۍ خپله 50 پوره کړه او په 15 توپونو 78 منډې وکړې. نوموړي په همدې پاڼۍ کې په 50 اوریزو لوبه کې خپل 11,000 منډې هم بشپړې کړې او د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو کم یعنی 222 لوبو کې دومره وکړې. پانډیا هم په 19 توپونو 26 چټکې منډې جوړې کړې او په وروستي اورونو کې د پاکستان توپ اچوونکي تر سخت فشار لاندې راوستل. د پاکستان توپ اچوونکو په وروستي اورونو کې د هند توپ وهونکی یو راتم کړل او ډېرې منډې ورنه کړې. پاکستان خپله لومړی وکټه ژر وبایلله او امام الحق یوازې په 7 منډو وسوځېد، خو فخر زمان له بابر اعظم سره پر وکټه ودرېد او د دواړو ترمنځ د 104 منډو ملګرتیا هم وشوه. بابر اعظم بالاخره په 40 اور کې د کلدیپ په توپ 48 منډو وسوځېد. په 26 اور کې فخر زمان هم په یو خراب شاټ خپله وکټه ګلدیپ ته وبایلله او په دې توګه د پاکستان توپ وهونکی یو ځل بیا تر فشار لاندې راغلل. ښایي همدا فشار و چې په 20 اور کې محمد حفیظ هم یوازې په 9 منډو د پانډیا په توپ وسوځېدو. پر ځای شعیب ملک راووت، خو په لومړی توپ کلین بولډ شو او هند یو ځل بیا په لوبه کې برلاسی شو. د دویم ځل لپاره باران له کبله د پاکستان پاڼۍ 40 اورونو ته راکمه شوه او ورته د 302 منډو نوی هدف وټاکل شو، خو پاکستان په دې 40 اورونو کې په 6 وکټ یوازې 212 منډې وکړای شي او په دې توګه هند دا لوبه په 9 منډه وګټله.